دا د جمهوریت د پرمهال د پخواني ولسمشر د جمهوریت دورې محمد اشرف غني کور دی. مکتب دوره تا یادېږي هغه وخت کې؟ په کم سم په بوتلې کله پنځمه مکتب دلته ویلې، نور کابل ته انتقال کړ. دا پلار نور تحصیل عملته په کړی، دغه جنوبي امریکا ته لاړ، په امریکا کې تحصیل کړی. نو امریکا کې یو وخت هم د اوباما هم د شاګرد چې ولیدل د ځمکې اکثره جایدادونه د دوی دي. دا دوی له کومه کړي وو؟ نو جایداد خو ډېر ده، دا له نیکه ورته پاتې ده، داسې نه چې یا دوی غصب کړی یا بل کړی، بل پیدا د نیکه له وخته دا جایداد ورته پاتې. شخصي ډول ستاسو خپل سرخو دې منطقې سره کوم خدمتونه ورته کړي؟ خو یا به یې مثال توان نه رسېدی یا به یې کول نه، خو موږ سرخاب ته خدمت نه ده کړی. د حشمت ورور د ده رفت آمد کلي کور ته نسبت هغه نه شته، زیات ده کم ده؟ نه، د مړي د ژوندي کیسه کې نه ده، بد ده. د خپلې مځکې ته راځي ګرځي، هغه مځکه یې هم سره بېلې کړې، دوی ورونو په خپل ملک سره بېلې. لیدونکو سلامونه. موږ د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د سرخاو په کلي کې یو. دا هغه کلی دی چې په تیر جمهوري دولت کې د جمهوري دولت د ولسمشر محمد اشرف غني کلی دی. راغلي دلته د دې کلي له یو مشر سره چې د دې کلي مشري کې اوس د هغه سره د پخواني جمهوري دولت د ولسمشر محمد اشرف غني په تیرو یادونو باندې خبرې کوو چې دا څوک و، کورنۍ څوک وه، دی به یې په اړه موږ ته معلومات راکړي. حاجي صاحب ستړی مه شئ. ستړی مه شئ وروره. جوړې صحت دې ښه ده؟ ښه یې؟ ډېر وبخښه چې زحمت مو درکړ. حاجي صاحب نوم مبارک دې څه شی دی؟ دا زموږ د چینل ملګرو ته که ځان وپېژني. نوم یې ملک عبدالستار دی، د سرخاو د حوزې ملک نماینده یم، اوس پیلم یا امارت اسلامي د تخم. ښه، ډېره ښه ده. حاجي صاحب اوس اسلامي امارت حاکم دی. تیر جمهوري نظام چې حاکم و په هغه وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني چې اوس تبعید دی، هغه د دغه کلي و. تاسو یې د کورنۍ په اړه معلومات ورکړئ. دا څوک و، د چا زوی و، دلته یې څومره وخت تېر کړی و؟ تا سره بیا حتمي پخواني یادونه موجود دي. اشرف غني خو چې و د سرخاو ده، په قام خنان خیل ده، او په خنان خیلو کې بیا موږ درې پلاره یو. نو دوی په مدیار په حساب باندې راځي، امازی ده، خنان خیل په امازۍ ګډېږي. نو دی چې ده د دغه کوز کلی ده، که تاسې بیا ورځئ مرسئ وګورئ، هلته یې مځکه هم ده، جایداد هم ده. نو ده به په یو اتم یا لسمه پورې به دلته پخته بیلې په سرخاو کې، په همغه وړکتوب دوره کې. بیا یو کور یې په دارالامان کې ده. نو بیا هملته دارالامان ته لاړ. د ده پلار چې ده هغه نوم یې د رئیس شاه جان، دا د رئیس شاه جان زوی ده او د غني مسی ده. دا غني تخلص چې کوي. ښه، دا د شاه جان پلار غني و. پلار یې شاه جان نومېږي او نیکه یې چې ده غني. یعنې دوی دا د غني تخلص چې کوي که نه، دا د نیکه په هغه باندې ده، تخلص باندې ده. نو بیا له دې ځایه چې تللی، ما کابل کې تحصیل کړی و، لږ چې نه پسې تللی ده ذاتي خارج کې. خارج کې تحصیل کړی ده. دا پلار یې چې و رئیس شاه جان، دا په وخت د ظاهر خان کې او د داود خان په وخت کې دا رئیس د ترانسپورټ او رئیس د ترانسپورټ. نو اوس یې پلار هم په اخ رسېدلی ده، وفات شوی ده. بیا دوی دوه ورونه دي، حشمت به یې اوس هم همدلته ده. نو بیا دی تللی یو خارج ته، امریکا کې، هملته یې تحصیل هم پسې کړی، دغه یې هم کړی. نو بیا موږ نه و لیدلی، نه مو سره پېژندل، خو دا پلار یې دلته ته و راته. بیا پس دغه نه ذاتي دغه چې کرزي دوره چې سوله، دا د امریکایان چې دلته راغله، د امریکایانو سره دلته دی هم راغی. ذاتي د اشرف غني په دوره کې هم دلته په دې حکومت کې په خپله دنده او اجاره یې هغه کوله که نه. په هغه وخت کې وزارت وزیر د مالیې و. بیا دا وروستي وخت کې پسې نورې وظیفې یې واخیستې، هله بیا دا دوم دوره کې ځان کاندید کړ، یو وار خو ناکام شو. دا دومه دوره کې پسې بیا ریاست جمهوري ته ولاړ شو.
د مکتب دوره تا یادېږي هغه وخت کې؟ یاره د مکتب دوره د ما دومره نه په یادېږي، خو دا نورو مشرانو چې موږ اورېدلي هغه وخت خو د ما عمر هم د عمره نه و، دی خو مشر سړی دی. نو همدې سرخاو کې مکتب ویلې چې له پنځمه ویلې که له شپږمه. نو بیا پلار خو یې دلته ته وراته دهقانان یو، مځکې د ډېر غټ جایدادونه لري دلته. نو بیا دی کابل ته بوته، یو کور یې دارالامان کې د هملته یې کابل کې تحصیل کاوه. له هغه نه چې فارغ شو له 12مه بیا پسې ولېږه خارج ته. مونږ چې نور تحصیل یې خارج کې کړی دی. مونږ چې ولیدل دا ځمکې اکثره جایدادونه د دوی دي، دا دوی له کومه کړي وو؟ دوی ته فرمانونکي ورکړل شوي که څنګه؟ دوی خو داسې وو، دغه خو د یو د سلطان محمد خان کلی ده که نه، او یو چې د کندل خان. دا کندل خان د دوی غور نیکه و. نو دغه خلک چې دي په موږ خنان خیلو کې دوی زمینداره ډېر دي. موږ هم زمیندار یو، خو له موږ نه دوی مځکې ډېرې دي. دا مځکې اکثره د سرخاو خو چې دي دا له نیکه ورته پاتې دي، پوه شوې. نو جایداد خو یې ډېر ده، دا له نیکه ورته پاتې ده. داسې نه چې یا دوی غصب کړي یا بل کړي یا بل کړي، دا د نیکه له وخته دا جایداد ورته پاتې. کته دیناو کې ډېره مځکه ده، ناظر کلا کې ده، نو خواته د موږ هم شته. نو سرخاو خو جایداد ډېر لري، دا کته دشتې وغه د لوګر تر سینه پورې، خو دوی موږ کې بیا زمینداره ډېر دي. اشرف غني خو ټول پېژني چې هغه تېر د جمهوري دولت کې 2 دورې ولسمشر پاتې شوی و. دوی علاقه د خپل کړي، او خو هغه رسمي د دوی بودیجوي یا نور صلاحیتونه ول چې هر ولایت سره به کول. شخصي ډول ستاسو خپل سرخاو دې منطقې سره کوم خدمتونه ورته کړي؟ یاره سرخاو ته یې وروره تروس چې ده که نه، دلته یې خدمت نه ده کړی، چې واضح خبرې پوه شوې. خو یا به یې مثال توان نه رسېده یا به یې کول نه، خو موږ سرخاو ته یې خدمت نه ده کړی. داسې ولسمشر وطني وسه کېدله، خو خیر نو هغه نو حالاتونه هم داسې وو، د جنګو حالاتونه وو، نو چې د ده په زړه کې دا وو نه به وو، هغه به نو حالات حالوي. خو د موږ سړک هم هغه ده په دغه حسابه دی، نه د موږ سړک جوړ شوی، نه د موږ کلینیک جوړ شوی. موږ اوس هم له امارات نه خوشحاله، اسلامي امارات نه. اسلامي امارات موږ ته دومره وکړي، داسې یو کلینیک یې موږ ته جوړ کړي چې درته وایم په دا لوګر زمین کې یې ساری نشته. نو هغه وخت کې امکانات هم و، دغه به مو خو یا به ده نه کول، زړه به یې نه کېده، خو نه یې سرخاو ته کار نه ده شوی. د ده په وخت کې کار تاسو خلکو یو خو داسې عمومي مجالس دي چې لوګر خلکو به دوی سره ګډون کوو، تاسو خلکو شخصي ډول دوی سره کله لیدل نه م لیدل هغه وخت کې؟ یاره شخصا خو ما نه دي ورسره لیدلي، خو دا زموږ نور سپین ږیري که ورتلم و د نه خبر چې څه به یې ورسره ویلي، خو ما چندان رابطه ډېره نه ورسره درلوده، ځکه چې موږ یو خو په دا قومي مسایلو کې موږ ډېر دخیلات هم نه کوو. نو هغه د موږ مخکې د هغه دوره کې چې وو، دا زموږ سپین ږیري وو، د سرخاو ورتلل به هلته. نو هغو به هم بعضې ویلې چې یا زمینه ده دا مسایل ده، یا دی وایي زه کار کوم او نه کوم، او فکر دی. نو که واده یې کړی وه چې زه که ناکام هم شم د سرخاو سړک پخوم، بیا په اوله دوره کې ناکام هم شو، په ذاتي سړک هم پاتې شو، میدان هوایي پروژه یې هم هغه کړې وه، دا هم پاتې شو. نو خدای چې ده نه کول، زړه یې نه کېده، او که نه کېده، خو سرخاو ته یې کار نه ده کړی، که چې خدایي خبرې. ځکه یا به زمینه نه وه مسایه ده، یا به حالات خراب وو، هغه نو بیا د ده کار ده، سړی نه پوهېږي. او دلته کار نه ده شوی د وخت، فقط د تېر امارت کې هم موږ ته دلته د اوبو یوه ذخیره جوړه شوه، نو چې اوس دغه د صحي اوبو خلک هلته سایډ راکوي، دا یوه مسله. او اوس هم ډاکار یې هغه جوړه کړه، ودې لیدلې ذخیره افتتاح ته آماده ده، نو کار یې خلاص ده. او دا بند باندې هم کار وکړو، که یو 2 دورې یې بند وویسته ده، یوه دوره د اشرف غني په وخت کې و، یوه دوره د کرزي، دا د بند خړې یې راوویستې، او یو دغه لیسه یې جوړه کړه، دا یې بند سره لیسه نه ده، دغه یې جوړه کړې ده، نور کار یې نه ده کړی سرخاو ته. او یو بند یې وویسته، رښتیا را په زړه شو، او یو د دغه لیسه یې جوړ، دا یې ورور جوړه کړه، حشمت جوړه کړه دا لیسه. د حشمت یې ورور دی، د رفت احمد کلي کور ته نسبت هغه نه شته زیات ده کم ده؟ یاره اوس کې خلکو سره کومک نه، د مړي د ژوندي کیسه کې نه ده، بده ده. خو دلته راځي دا خپل هغه ته، دا اوس هم حشمت چې ده که نه، حشمت یې راځي، اوس هم کابل کې ده، دا خپلې مځکې ته راځي ګرځي، هغه مځکه یې هم سره بېلې کړې، دوی ورونو خپل ملک سره بېلې کړې، قیم کوچه یې تره ده که نه، هغه سره یې بېله کړه، مځکه یې تقسیم کړه، پوه شوې. نو هغه هم دغه د امارت په دوره کې تقسیم کړه،
څومره ځمکې لري حاجي صاحب؟ څومره دهقانان دي؟ یاره د هغوی ډېره مځکه ده. دغه خو شاپور خان خو شهید شو د داود خان په وخت کې. هغه ډېر ښه سړی و. هغه د دوی څه وایي کېږي؟ د هغه هم د دوی د تره زوی دی. ها پوه شوې؟ شاپور خان. نو مځکې خو یې ډېرې دي، دهقانان هم دي. پوه شوې؟ بې حده مځکې خو یې ډېرې دي. یعنې د ده د هغه مکتب د دورې خاطرات کلیوال تاسو نه ورته وویل چې مشر دی، خلک یې په اړه څه وایي؟ څنګه و ذهین و نه و د کلیوالي یاره نو له دغه دینه خو کوچنیوالي؟ دی چې له شپږم صنف به بوتلي، که له پنځمه یې مکتب دلته ویلی، نور یې کابل ته انتقال کړه. دا پلار یې نو نور یې تحصیل هملته پرې کړی. دغه جانب امریکا ته لاړه، په امریکا کې یې تحصیل کړی. نو امریکا کې یو وخت کې هم د اوباما هم د ده شاګرد و. پوه شوې؟ داسې مې اورېدلي د یو د بل له خولې چې مقصد د اوباما د ده شاګرد و. نو تحصیل یې ټول په امریکا کې کړی، ژوند یې هم هماغلته تېر کړی دی. نو همدغه د امریکایانو په دوره کې راغی. دا یو کرزی یو ځای نه ما 2 دورې ورسره مشري وکړه. اوس خو حاجي صاحب دی په تبعید کې د اماراتو کې وي که نه؟ امارات هم غېږه خلاصه دی، که چېرته دی وغواړي راشي دلته افغانستان نو اوس خو ته. اسلامي د دغه طرحې اقتصادي طرحې دا به افغانستان ته ګټورې تمامې شي که نه؟ یاره اوس خو داسې ده چې امارت خو خپله وایي دا مشران یې نظام دا خبرونه اورم تعقیبوم یې. نو هغوی وایي چې هر څوک راځي د وطن کې خدمت کوي که نه د موږ غېږو ته خلاصه ده. وګې ده. نو اوس خو ډېر خلک د دغه هغه نه ووتل، د امارت په راتګ کې د جمهوریت کسان ووتل. نو اوس خو امارت هم دا چغې ورته وایي چې را دې شي بس هلته چې کار کوي ولې یې دلته نه کوي. نو دا خپل وطن به په پښو ودروي. نو نه پوهېږم ورته هغه نو د هر سړي په خپل شخصي نظر یې چې دوی څه مشکل ویني نه راځي. غږ ده. که د امارت خو نارې ورته وایي چې هر څوک یې بس را دې شي خپل وطن ته، خپل وطن کې د خدمت وکړي. اوس خو اپه ده، اپه خو اعلان کړی ده. د ورور یې هم دلته ته ځي او راځي، ولسوالۍ ته هم راځي، سرخاو ته هم راځي، کابل کې هملته کور ده. نو که د امارت مشکل سره وای خو دا ورور به نیولی وي که نه. مننه حاجي صاحب، وبخښه چې ناوخته هم دی موږ سره مرکې ته حاضر شولې، کور دې ودان. نو ډېره مننه کوم درنه. دا د جمهوریت د پرمهال د پخواني ولسمشر د جمهوري دورې محمد اشرف غني کور دی. مونږ راغلو، غوښتلم چې دننه هم ورشو، خو ونه توانېدلو. داسې نارینه څوک نه ول چې دننه مونږ د کور څخه ویډیو واخلو. نو په همدې بسنه کوو، دا یې کور و او تاسو په ویډیو کې ولیدل. په همدې ځای زموږ خپرونه پای ته رسېږي، تر هغې چې بیا له یوه بلې نوې خپرونې سره تاسو ته حاضرېږو. په لوی رب مو سپارم، هر ځای چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.